لغمان کې د وطني تولیداتو درې ورځنی نندارتون. لغمان کې د حکومت او یو خصوصي شرکت په ګډه همکارۍ د خپل هیواد تولید په موخه د جوړ شوي نندارتون کې په بېلابېلو غرفو کې بېلابېل ډوله کورني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي. هدف د دغه نندارتون دا ده چې موږ وسو کولی د داخلي تولیداتو د رشد لپاره بازار موندنه وکړو او داخلي تولیدات خلکو ته وړاندې کړو چې په افغانستان کې یا هم په ولایتو کې موږ دغه محصولات لرو. اوس په لغمان کې زیاتره زراعتي محصولات موږ لرو، خو بدبختانه چې تر اوسه داسې یو ستر نندارتون په لغمان ولایت کې نه و ترسره شوی. لومړی ځل لپاره موږ دا اقدام وکړو چې په لغمان ولایت کې دغه ستر نندارتون ترسره کړو او د لغمان محصولات نندارې ته وړاندې کړو. دلته مسؤلین وایي د اسلامي امارت د زعیم د حکم او د کورني اقتصاد ځان بسیانې په موخه دی خلک دولتي او نه دولتي ادارو او سوداګر د په ټولنیز ژوند کې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د کورنیو تولیداتو ګټه پورته کړي. حفظه الله فرمان ده چې تاسې له داخلي تولیداتو نه چې دلته پیدا کیږي د دې په ځای چې تاسې خارج نه یو شی وارد کړئ لغونه استفاده وکړئ. دا فرمان ده تاسې له داخلي تولیداتو نه استفاده وکوئ. زموږ او تاسې پیسې یا زموږ او تاسې افغانۍ خپلو ورونو ته لاړې سي دوران پیدا کړي په خپله په داخل کې، یقینا دا به زموږ او تاسې د ترقۍ وسیله وي او د فرمان تعمیل او عملي کېدل به هم راغلي وي. نو هر څوک و هر شخص و هر اداره هر ارګان باید ځان په دې مکلف کړي چې داخلي تولیداتو ته ډېره توجه وکړي. ګډونوال بیا د بازار موندنې په برخه کې د نندارتونونو جوړول خورا اغیزمن ګام بولي او په دوام یې ټینګار کوي. نندارتونونه د وطني تولیداتو په رشد کې، بازار موندنه کې او په مارکیټینګ کې او د برانډ په پیژندنه کې ډیر زیات مهم رول لري. په مختلفو ولایتو کې تر څو شرکت لرونکي وکړی شي خپل برانډ خلکو ته وپیژني او محصولات خلکو ته وپیژني. خوشحاله یم چې دغسې نندارتونونه جوړ شي په بېلابېلو ولایتونو کې تر څو هغه زموږ تولیدات چې کوم دي هغه خلک وپیژني او د هغې لپاره بازاریابي وشي. دا په اقتصادي لحاظه هم د یو تجار لپاره، د یو شرکت لپاره، یو د کمپنۍ لپاره ډېر اغېزناک تمامیږي. په دې وروستیو کې د حکومت او خصوصي سکتور په ګډه همکارۍ د کورنیو تولیداتو د بازار موندنې په موخه دغه ډول نندارتونونو جوړولو لړۍ تر بل هر وخته چټکه شوې ده.